السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې زموږ په منطقه کې داسې رواج دی چې د شعبان یا د برات پر 15 په شپه باندې دغه ماشومان د ځوانانو د هغو ته وخېږي، بیا اورونه بدلوي، داسې یو روڼا وي، یو کس چې ایښي، نو دی وایي دا د شریعت د نظره څخه څنګه دی محترمه؟ الله جل جلاله دې فضل وکړي. موږ خو هغه ښې ورځې داسې سره خراب کړي، خو باره بیا ثواب نه بلکې یو عذاب سره. امام بهقي رحمت الله علیه په فضایل اوقات صفحه 1 کې حدیث رقم 3 هغه یو روایت دی د علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شپه یې ورونه کوي په عبادت، ورځ یې روژه ونیسي. فإن الله تعالی په تحقیق سره الله جل جلاله په دې شپه باندې بخښ کوي، او په ځای د دې بخښ د دې شپې په ځای مو ډېر درته بیان کړل. بس دا خپرونه مو د شعبان د 15 په باره کې درته وړاندې کړله. نو په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څوک مغفرت غواړي الله بخښ ورته کوي، که یو څوک رزق غواړي الله رزق ورکوي، که یو څوک جنت غواړي الله جنت ورکوي. حدیث امام بهقي رحمت الله علیه روایت کړی دی فضایل اوقات. نو دا چې روڼاوي خلک بلوي او شمع بلوي، دا ټول هغه رسمونه او رواجونه دي چې نه له اسلام سره اړخ لري، نه اسلام اجازه ورکوي. ښه کور اودس وکړه، د شپې خپل اهل و خپله دا شپه په طاعت و په عبادت تېره کړه. د ورځې که دې روژه په وسپره او روژه یې ونیسه، فرض نه ده در باندې، واجب نه ده، سنت مؤکد نه ده چې په پرېښولو باندې دې غاړې بندېږي، یو مستحب کار ده. نو الله دې موږ توفیق راکړي چې دا ښې ورځې په ښو اعمالو باندې ولمانځو. دغه امت چې خیر د امتو دی، خو الله جل جلاله د عبادت داسې ورځې ورکړي دي چې صراحتاً هغه د قرآن عظیم شان د لیلة القدر متعلق دغه یوه شپه وایي تر 0 میاشتو خیر ده، نور امتو ته نه یې ورکول سوي، موږ ته راکول سو. دغه رنګه د رجب میاشت و د شعبان ټوله میاشت د فضیلت و د برکت میاشت، د رمضان میاشت، بیا د شوال میاشت، د کوچني اختر میاشت، بیا دغه رنګه د لوی اختر دغه 2 میاشتې، بیا هغه د محرم میاشت. نو هغه موږ په داسې شیانو باندې ولمانځو چې هغه الله هم ناراضه کړو، د الله رسول هم له ځانه خوابدي کړو، ناروا و په بدعت و په پاکتو شیانو باندې یې مشغوله کړو. نو محترمینو په دې کې ډېر احتیاط وکړي. دا اور بلول، دا شام بلول، دا خو نه ثواب دی، بلکې دا د بدو خلکو سره یو مشابهت و تشبیه راځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که دې د کوم قوم سره تشبیه کوله په ورځ قیامت به د هغه قوم په سب کې راپورته کېږي. نو دا خو یهود و نصوارا دغه په خپلو اخترانو کې، یعنې هغه د دوی په یهودیت کې چې کومې ورځې دوی ته مبارکې دي، په هغو کې دغه چمونه کوي، چراغان بلوه، پر دیوالو باندې بلپان بلوه، دا ټول هغه څه دي چې زموږ دین بالکل اجازه نه ورکوي. نو محترمینو په دې کې احتیاط وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو شو اسلام د مسئلې ته نوم ورکړه پورته